لیکن علما هم دغه حدیث په باب کې تاسو د بدر شیخ صاحب ویلي چې نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي ورشه غر ته وخیجه یو غار ته ورشه د ونې یو ډډ ته ورشه خپله توره ماته کو د فتنو نه ځان بچ کا. لیکن هغه ځای کې محدثینو وضاحت کړی دی چې علما به د فتنې نه میدان نه نځي. علما ادراک د فتنې کولی شي. دی به خلک خبروي چې دا فتنه نه نو که تم میدان پرېږدي او زم میدان پرېږدم او اهل حق هم میدان پرېږدي نو خلک به فتنه کې مبتلا شي. او علما د فتنې ادراک کوي په هغه وخت کې چې لا فتنه آغاز کوي او عوام د فتنې ادراک هغه وخت کې کوي چې فتنه خپل کارو کې او ختم شي. نو موږ ته بهر فتنې په سر ولاړې دي او قسم قسم فتنې دي. الله دې موږ تاسو ټول د فتنو نه بچ کی. خدا به اله کېږي چې خپلو اکابرینو سره به تعلق ساتي. که علمي میدان کې یو مستر اله نو ستا علمي پیشوا ناسته ستا علمي پدر ناسته تا روحاني پلار ناسته د سره به رابطه کې. که سیاسي میدان کې یو فتنه راله ستا سیاسي شهسوار ناسته د هغه سره به رابطه کې. اخلاقو معاملاتو عاداتو په هر میدان کې چې ته روکاو شو خپلو اکابرو سره به. او دویم تقي عثماني صاحب الله دې ډېر عمر ورکړي. تاسو به دغه کلیپ اورېدلی چې زه هله وده کېږم چې د اشرف علي تانوي صاحب زه یو 100 پاڼې مطالعه وکړم د هغې د کتابونو د خپلو اکابرو د کتابونو د هغې د زندګۍ مطالعه پکار ده کتل پکار دي زما د اکابرو کردار سو اله به زمونږ دا جوړ سره یو ځای او انشاءالله الله به موږ ته هر قسمه فراخي راکوي او د فتنو نه هم بچ کوي. الله جل شانه آدم علیه السلام ته وایي چې تاسو ته آدم علیه السلام ته ما نومونه وښودل وعلم آدم الاسماء كلها نو بیا هلته څه وایي مفسرین وایي حتى القصعة والقصيعة دون نمونه ورته الله وښودل چې دا وړه کاسه ده او دا غټه کاسه ده. غټه کاسه کې ډېر خلک خوراک کوي وړه کې یو کس خوراک کوي. یعنی انفرادي زندګي هم ورته وښودل او اجتماعي زندګي هم ورته وښودل. او حدیث مبارک کې دا د کلها نه مفسرین چې دا حتی القصع والقصيعة په دور دلیل پیش کوي. نو دا زما استاد دا خبره کول غواړي چې د علم نه بعد د دنیا نظام سنبالول دا ستا ذمهواري ده. ځکه اسماء کلها دي صرف مز نه ده صرف روزه نه ده صرف حج نه ده صرف زکات نه ده دا د دین یو شعبه ده. یو سړی دیندار دی مز گزار دی عبادت گزار دی تهجد گزار دی نفل کوي عمرې کوي لیکن دا د دین په یو شعبه عمل کوي او د دین یو شعبه باندې عمل کول د کامل دین دعوه نشي کولی. تر څو چې په بازار کې ستا بیع او شراء د شریعت پابند نه وي تر څو چې په معاشره کې ستا اخلاق د پیغمبر په اخلاقو باندې مزین نه وي تر څو چې